Değişir bakışın, gülüşün, üzünün rengi de değişir. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو داسې یو خوندور اپلیکیشن راوړی چې د هغه اپلیکیشن په ذریعه تاسو ډېر کارونه کولی شئ. د مثال په توګه دوستانو تاسو په یو محفل کې ناست یې یا تاسو یو داسې ځای کې ناست یئ چې تاسو چا سره خبرې کول غواړئ، خبرې کوئ یا یو فلم ګورئ یا یو بل څه ګورئ. خو ناڅاپي در باندې یو څوک راځي او تاسو غواړئ چې یاره ناڅاپي دې هغه شی چې کومې زه وینم اټومیټیکلي د هغه ورک شي او هغه بل ملګری دی هغه نشي لیدلی. لکه څنګه دوستانو ګورئ زه خپل موبایل خوځوم، ګورئ چې څنګه ما خپل موبایل وخوځولو تاسو دلته زما بل عکس ښکاري. نو چې زه ګورئ اوس د سکرین باندې ټچ هم کوم دا اوس زما موبایل نه خلاصیږي، یعنې ستاسو موبایل به اټومیټیکلي هغه څه شي لاک کیږي. دې سره سره تاسو کولی شئ د دې عکس نه علاوه تاسو د مثال په تور ګوګل ځان ته راولئ یا یو تاسو داسې کوم درس وایي هغه دلته پیسټ کړئ، یعنې څوک راشي وګوري چې والله دا سړی خو درس وایي. ګورئ چې زه واپس دلته واپس خوځوم، واپس ګورئ زما بل عکس راغی. دا کیږي څنګه دوستانو؟ ډېره اسانه طریقه یې ده، سمپل. د دې په څېر به تاسو لاړ شئ ګوګل کروم ته. ګوګل کروم سرچ کې به تاسو دلته ولیکئ www.techblackmood.com. دا کوم په سکرین باندې تاسو لیکنه تاسو ته راځي دغه به تاسو سرچ کې ولیکئ او تاسو به تاسو کلیک کړئ. سمه ده دوستانو، تاسو به اولنی هغه راشي اپ راشي، نو دلته تاسو ته ریډ مور ښکاري، په دې ریډ مور باندې کلیک وکړئ. ویب سایټ به تاسو سره راشي، لاندې به لاړ شي، هلته ډاونلوډ آپشن به یې لیکلی وي، صحیح ده، ډاونلوډ پیج به وي. نو په هغه ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک کړئ او اپلیکیشن تاسو ته اټومیټیکلي ډاونلوډېږي. چې کله هم تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ دوستانو اپلیکیشن به تاسو سمپل خلاص کړئ، هېڅ هم پکې نشته دی. ټچ پروټیکټر دغه چې کله هم تاسو انسټال کړئ دلته به دا تاسو نوټس مس چې دا به آن وي، شیک ته به راشئ، دغه دواړه به داسې دا بند وي، دا به تاسو دواړه آن کړئ. د هغې نه پس به تاسو دلته راشئ دوستانو، دلته لاک ډیزاین دلته ګورئ کرنټ لاک ډیزاین ما دلته دا ورکړی دی، سمه ده. نو دلته تاسو کلیک کوئ، دا خو ما هغه ورکړی صحیح. تاسو دلته کولی شئ چې ایډ باندې کلیک کړئ، تاسو خپل کوم یو عکس چې وي همغه تاسو کولی شئ چې دلته ولګوئ. د مثال په طور دلته یو بل عکس تاسو دپاره راخلمه، زه دغه عکس راخلمه، دا وګورئ. دا مې چې څنګه راواغېږي تاسو په دې باندې کلیک کړئ، چې کله هم دا تاسو کلیک کړئ ګوره دلته راغی، ګوره موبایل زه خوځوم واپس رالو، سمه ده. نو تاسو کولی شئ چې بل عکس هم راواخلئ، هغه تاسو پورې ده، سمه ده. چې تاسو واپس راشئ نو صرف همدغه پکې ډېر هغه دی بیسټ آپشن دی، زبردست دی، ډېر خوندور دی پکې. ګورئ چې کله هم دا تاسو خوځوئ نو اټومیټیکلي به تاسو ګورئ لاک شي. اوس ګورئ چې څومره تاسو په خپل سکرین باندې کلیک کوئ نه کېږي، سمه ده. یا به تاسو د خپل موبایل نه دا کوم والیم کوم چې د اواز اوچتېدو او کمېدو ده تاسو کولی شئ په دې باندې هم بیرته لاک او یعنې انلاک یې، بخښنه غواړم انلاک یې، چې کله هم تاسو وغځئ اټومیټیکلي لاک بیرته داسې کوي انلاک بشي. ډېر د کمال او ډېر خوندور اپلیکیشن دوستانو ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. دا نننۍ ویډیو کې ویډیو مو خوښه وي حتما د سره لایک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.